بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن پنځم درس ده د وینډوز 10. زه راځم ورته ګوره بیرته د کمپیوټر پر مخ باندې رایټ کلیک کوم. چې رایټ کلیک وکړې راځم ته ډسپلی سیټینګ ته پر دې باندې کلیک کوم. دا به درته راخلاصي. په تېر درسو کې ورته ګوره ته دې نیو پر موږ ختم کړئ. دا مو ټول وویل سو. اوس راځم ډسپلی سیټینګ ته پر دې باندې کلیک کوم. چې کله کلیک وکړئ دا به درته راسي. په اول درس کې ویل ډسپلی په اصل کې دلته ورته ګوره که تو غواړې چې زه د دغه اندازه ورته ګوره ورتېزوم د خپل ډسپلی تیزیږي او که کمه یې ورته ګوره چې کېږي کمیږي. که راته ته ګوره وینې دا نایټ لایټ دی که په دې باندې کلیک وکړې دغه د رنګ اندازه یې ورته ګوره چې کېږي ډېرېږي ولتون اندازه رنګ یې چې کېږي ورکول کېږي. یا ډېری ورته ګوره ډېرېږي او که لږ یې چې کېږي لږېږي. چې چیک پر ولګوې ورته ګوره وینې په دې ځای کې هم ورته ګوره وینې رڼا یې تیزېږي. صحیح شو. چې هر رڼا ته ورته انتخابوې صحیح شو. دا عموما د ډسپلی سیټینګ کار دی. صحیح شو. خو دا ډسپلی چې دی دا پر یو شي باندې کار نه کوي. دا د کمپیوټر پر ټولو اجزاو باندې کار کوي. د هغه څخه وروسته که زه راسم ورته ګوره وینئ دې ځای څخه دلته لیکلي وایي چینج د سایز اف ټکسټ سو ایپس اینډ ادر آیټم. وایي تا کولی سئ چې خپل د لیکنې سایز او د نور اپسو یا د نور آیټمو یا د نورو بخشو سایز یې ورغټ کړې. سایز څه معنا لري؟ ځکه راسم ورته ګوره وینئ د دې ایکنو اندازه دونه اندازه ده. وینئ دونه قدر ده. که زه اوس وغواړم چې دا نوکې غټومه صحیح شو نو بیا به راشي ورته ګوره دلته څو لیکلي سلي لیکلې ده. زه راځم دلته کلیک وکړم څو کوم 255 او یا 1.5 سل. اوس که زه راسم پر 1.5 سل باندې کلیک وکړم ورته ګوره وینئ ټوله اندازه یې غټه شوه. کولی شي ورته ګوره دا اندازه یې غټه ده. او که بیرته سلکه یې راسم ورته ګوره دلته کلیک وکړم ورته ګوره سل کېږي. صحیح شو. دغه اندازه چې دی څو پرسنټ ته راوړې وایي سل راوړې 125 راوړې 1.5 سل راوړې هر څومره اندازه چې ته انتخابوې کولی شي چې انتخاب یې کړي. اوس که تو غواړې چې یاره زه غواړم چې تر دې اضافه سي 200 سي 2.5 سي مثلا دا اندازه یې کومه نو بهر راسه ورته ګوره دلته راسه ورته ګوره دلته لیکلي دي وایي کسټم سیلینګ. صحیح شو. پر دې باندې به کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې هغه درته راسي. دلته ورته وایي د دوی اندازه چې دی تر سل کمه نه راځي او تر 500 اضافه نه راځي. بلکې هر څه ورته لیکې دلته ورته ولیکي. اوس که زه ورته ولیکم چې یاره څو دې راسي 2.5 دې راسي. چې 2.5 دې راسي دلته اپلای کړې چې اپلای دې کړې. صحیح شو. د دا اندازه څو راځي 2.5 راځي. او کله چې ورته ګوره دلته 300 ولیکې اپلای کې اندازه څو راځي 300 راځي. خو دا په تیس پورې مربوط دی چې هر څو اندازه ته ورته انتخابوې کولی چې انتخاب یې کړې هغه به درته راسي. دا کار کوي. نو دا زموږ د کمپیوټر چې شي دی سایز یې دی. صحیح شو. دا چې دی پر یو شي باندې کار نه کوي. د کمپیوټر پر ټولو اجزاو باندې کار کوي چې دا د ایکنو یا د لیکنې اندازه څومره اندازه راوړي هغه اندازه دې کولی چې درته راسي. او د هغه څخه وروسته رزولوشن چې دی د خپل د کمپیوټر د صفحې اندازه مثلا څنګه اوس ګورئ د کمپیوټر د صفحې اندازه چې شته دونه اندازه ده. صحیح شو. که زه اوس وغواړم چې زه چې کوم ډېروم یې نو دا اوس ورته ګوره د دې اندازه ورته ګوره دونه معلومېږي. د دا ځای څخه ونیسئ تر دې ځای پورې د وینې د کمپیوټر ټوله مخ معلومېږي. موږ چې هر څه ونیو ورته ګوره دا اندازه یې ده. که زه چې راسم ورته ګوره دې ځای څخه دلته په رزولوشن کې ورته ګوره دا څو دی 1600 په 900 کې دی. که زه چې راسم ورته ګوره وینې دا 1400 په 900 کې کړم دلته ورته ګوره کلیک پر وکړم صحیح شو. ورته ګوره وینې کوچنی شو که نه شو. دا د کمپیوټر خپل سکرین چې شو کوچنی شو. که تر هغه لا کوچنی کړې بارون راسه ورته ګوره دلته خپل کیسې ډې ورکړی چې څو په څو کې ورته ګوره وینې کرا 12 په 980 کې کله چې دلته کلیک وکړو ورته ګوره وینې ورته ګوره وینې دونه اندازه شو. تر دا ځای څخه ونیسئ تر کوم ځای پورې تر دې ځای پورې. او که ډېری ورته ګوره ډېرېږي که کمه یې کمېږي دا په تیس پورې مربوط وي چې هر څومره اندازه ته راولې. که ډېری ورته ګوره دې ځای ورته ګوره وینې ډېرېږي کمپیوټر د مخ سکرین غټېږي او که یې کوچنی کړې ورته ګوره دې ځای کېږي کوچنی کېږي. او د هغه څخه وروسته اورینټیشن دی. اورینټیشن چې دی د دغه کمپیوټر د مخ ګرځول. مثلا که زه راسم ورته ګوره لینډسکیپ دی. لینډسکیپ ورته ګوره وینې ټاسک بار دلته ورته ګوره لاندې دی. دا ورته ګوره عموما دا دی. نو که زه چې راسم ورته ګوره دې ځای څخه پورټریټ باندې کلیک وکړم دا د کمپیوټر ورته ګوره ټوله وګرځېدي. اوس که زه راسم دلته پر کیپ باندې کلیک وکړم چې کیپ دې کوي کمپیوټر دلته وګرځېدي. اوس دلته چې ته دا موبس استعمالوې هم ورسره بلد نه یې ځکه چې د کمپیوټر ورته ګوره وینې پر دې خوا باندې دغه راغلی ټاسک بار دې خوا ته راغلی لیفټ راغلی خو دا لینډسکیپ دی. نو دلته ورته ګوره وینې د کمپیوټر ټول سیسټم چې څه وایوشتي که ورته ګوره وینې لینډسکیپ کې پروټیکټ دی. لینډسکیپ کې چې لینډسکیپ کې اوس که پر دې باندې کلیک وکړې دی په دغه حالت تابعېږي. که پر ویټ باندې کلیک وکړې برته خپل زاړه حالت ته ځي. یا دا ته ګوره وینې ثانیې روانې د ثانیې چې ورسېده په خپل زاړه حالت ته ځي. نو زموږ سره دلته په اورینټیشن کې دلته 4 علامې دي. نو دلته ورته ګوره کوم خوا کې اړه یې لیفټ دی اړه یې لوړې رسته بغل چپه بغل هر خوا چې ته استعمال یې کوئ چې استعمال یې کړې هغه به چې شي درته راباسي. نو دا چې کار و دا د اورینټیشن کار و. نور که ورته ګوره ملټیپل ډسپلې ته راځي. صحیح شو. اوس که دلته کلیک وکړې اوس دغه بیا چې دی کنیکټول د بل شي سره. اوس که زه راسم ورته ګوره ته کلیک کړو که د بل شي چې کېږي کنیکټېږي. دا عموما د ملټیپل ډسپلې چې کار دی. او که نه کنیکټ نو د دې ځای ختم کړئ چې کېږي نه کنیکټېږي. خو
په دې کې زموږ ته څلور خواوې دي. هره خوا چې ته استعمالوې سیسو که د کمپیوټر هره خوا چې ته اړه یې کوئ چې واړې هغه به درته راسي. دا خو دا کار کوي. د ډسپلې وروسته لاندې لیکلي نوټیفیکیشن اینډ اکشن. نوټیفیکیشن اینډ اکشن چې دی دا ځکه ته ویل کېږي دا خپله چې دی دا نوټیفیکیشن دی. اوس که زه راسم ته ګوره وینې دلته کلیک پر وکړم ته ګوره دا ډیزاینونه دي وینې دا دي او که راسې ته ګوره وینې دې ځای څخه که پر دې باندې کلیک وکړې ته ګوره دا دي. اوس که دغه مثلا چالندهیه یې بندرې دا فتافل مربوط دي. اوس که زه راسم دلته کلیک پر وکړم ته ګوره وینې دا ټول هغه ایکانونه دي وینې دا دی دا دی سیس دا ته ګوره دا که سیس فکر ټول ورته ګوره هسپاټ ورته دې لپاره چې کېږي چالندېږي. اوس که زه راسم ورته ګوره دې ځای څخه مثلا دا ته ګوره کشوم دلته داسې راکشه کړه ورته ګوره وینې پر دغه باندې کلیک وکړه راکشه کړه چیرې ږدي ارزګۍ چې دې ږدي کوی چې کېږي. که دلته نه کېدل نو راسه ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړه دا دی. اوس نو دې ځای څخه ورته ګوره دغه ټوله چالانده دي. که چیرې بند وي وخت مثلا دا بلوتوت بند ونه وي چالانده بیا به راځي ورته ګوره دلته چې شي دا دی. دلته ورته ګوره دا بلوتوت ته ځي آن کوم چې آن مې کوي. اوس که ورته ګوره دلته بلوتوت چې شي نشته وي پي ان دي چې هر شی که یې بل چالندوی راسه ورته ګوره دلته کلیک پر وکړئ چې کله کلیک وکړئ پر دې باندې کلیک وکړه ورته ګوره چالانده شي. که دا ورته ګوره زه یو څو ثانیې بندوم هلته به مو ورته ګوره اندازه بیا چې شي لږ به شي دونه اندازه دا بندوم دا بندوم دا ورته ګوره وینې اندازه یې دونه راغله. او که چیرې چالنده یې نو راسه ورته ګوره دلته کلیک پر وکړه بېرته به عموما چې شي درته چالانده به شي. هر څومره اندازه چې ته چالنده یې کوئ چې دلته چالانده شي. خو دا ټول ایکانونه چیرې دي دلته دي. که یې چالندول چالندېږي او که یې بندول بندېږي. او دا ایکانون هم په دا پورې مربوط دي. دا بیا ورته ګوره دلته دي چارې یو دي بندوئ ورته ګوره آن یې کړئ که یې چالندوئ چې کې آف یې کړئ سو موږ سره ورته ګوره دا ټول چې دي ایکانونه دي. نو دغه چې مربوط دي نوټیفیکیشن پورې مربوط دي. دغه ایکانونه هر یو چې چالندوئ ورته ګوره چالندېږي که یې بندوئ ورته ګوره چې کېږي بندېږي. د هغه څخه وروسته دلته لیکلي پاور اینډ سلیپ. که زه راسم دلته کلیک ور وکړم چې کله کلیک وکړئ دا به درته راشي. اوس زموږ سره یو هغه دی چې کمپیوټر بیټرۍ ته تړلی چې په دې پورې مربوط دی. بل هغه دی چې د هغسې بیټرۍ ته نه وي تړلی دا دی. نو یو سکرین دی بل چې دی سلیپ دی. سکرین چې دی دا ویلکم سکرین نه دی وایي آیا د کمپیوټر دی ویلکم سکرین کې وراسي په څومره اندازه کې بیټرۍ ته تړلی نه دی چې بیټرۍ تړلې په څومره اندازه کې بارکه راسي ورته ګورئ یو دقیقې څخه ونیسي بیا تر 20 دقیقې ماته نیم ساعت پورې یوه دقیقه باندې ورسېږي 2 دقیقې 3 دقیقې نیم ساعت بعده مثلا کمپیوټر چیرې ځي سکرین ته ځي د کمپیوټر ویلکم سکرین ته ځي سیسو دا د کمپیوټر مخ بند سي مار دغسې د کمپیوټر پر مخ باندې سکرین راځي و څو دقیقې باندې مثلا ورسېږي. او بل هغه دی چې بیټرۍ ته مثلا بیټرۍ نه وي چارج تړلې بیټرۍ نه وي پکښې سیسو نو دا د بیټرۍ دی سیسو نو دا چې کېږي سکرین ته ځي سیسو ویلکم سکرین ته ځي. که د وینډوز ونیسي ال ووایه سیسو دغه سکرین چې د کمپیوټر پر مخ را روان دی دې ته ویل کېږي سیسو. او بل وی چې دی سلیپ هغه دی چې د کمپیوټر به چالان دی ماشین به چالان دی ماسک لکه بیده چې سي د کمپیوټر د مخ د سکرین چې موږ هر څه وینو سیسو دا بند سي دا ورک سي سیسو مګر هلته به عموما کمپیوټر چې شي چالان دی. دلته هم درته وایي آیا بیټرۍ چې تړلې که دغسې چارج تړلی څو ثانیې بعد یې کوې وینې هر څو ثانیې بعد ته مثلا ته وایي چې سلیپ سي هغه سلیپېږي. دا د چارج دی چې چارج تړلی او دا د بیټرۍ دی چې بیټرۍ تړلی سیسو عموما. او د هغه ډیسکټاپونه چې دي هغه دا نه لري سیسو دا کار نه کوي نه دی کار کوي نه دی کار کوي د لیپټاپ لپاره کار کوي په دې خاطر سره چې لیپټاپ چې تړلی بیټرۍ تړلی. او د هغه څخه وروسته بیټرۍ ده. که زه راسم دلته کلیک پر وکړم اوس موږ په کمپیوټر کې څو فیصده چارج دی 90 فیصده پکښې دی. که چارج تړلی دلته ګوره در معلومېږي چې مثلا چارج تړلی دی سیسو او دلته درته معلومېږي چې مثلا 3 ساعته څو دقیقې مثلا کار کوي. دا لا داسې مهم نه دی اکثره وخت کې ناجایز هم کوي مثلا دی دونه ورته لیکلي هغه کم سي اضافه سي. او که دا کمپیوټر رڼا تېزه ورته ګوره تېزېږي که کمه چې کېږي کمېږي دلته چې کېږي کمېږي او تېزېږي دا په تا پورې مربوط دي سیسو دا دی چې دا دې اون کوي سیسو په بیټرۍ پورې مربوط دی دا دی. خو دلته په اصل کې دا دی چې دلته موږ ته دا معلومېږي چې ته مثلا څه شي مثلا استعمالوې سیسو څونه قدر دی ستا د کمپیوټر چارج څونه قدر کوي دونه اندازه دی دلته هم معلومېږي که راته ته ګوره ته کلیک پر وکړې دلته هم معلومېږي دلته 8 دی سیسو دا دی. او دلته ورته ګوره 23 دی 500 15 څو سلسو دا هم د کمپیوټر رڼا ده رڼا بیا یې ګوره ډېرېږي او که کمه چې کېږي کمېږي. اوس دا ورته ګوره 100 دی که زه راسم ته ګوره دلته کلیک پر وکړم په دې باندې کلیک کوم ته ګوره دونه اندازه یې راغلی سیسو دا دی که کمه یې ورته وکړه کمېږي که اضافه کېږي. اوس دلته چې کار نه کوي ما دا کمپیوټر پروجیکټر ته تړلی سیسو پر پروجیکټر باندې کار نه کوي پر کمپیوټر باندې چې کېږي کار کوي. نو دا چې کار و دا د سټوریج کار و سیسو د بیټرۍ کار و موږ کولی چې بیټرۍ لپاره استعمال شي. او د هغه څخه وروسته اوس دلته لیکلي دي وینې وی بیټرۍ یوزینګ بای اپ سیسو اوس که دلته کلیک پر وکړې اوس موږ په کمپیوټر کې دغه کار کوي دا سیټینګ یې دی سیسو دا دی اوس زه پر دغه باندې کار روان دی وینې سیټینګ باندې کار روان دی که د ده څخه وروسته ما دا استعمالي کړی دلته پیسې دي در معلومېږي
چې مثلا پر دې دونه قدر کار کړی پر دونه قدر مين کمپټیشن باندې روانه ده کمپټیشن چې د تیس د ویډیو جوړوم دا هر یو جلا روان چې دونه کارونه چې کېږي کوم شي کېږي دې بیا دا هغه پروګرامونه چې موږ کار کړی سیسو هر یو جلا معلومي چې دا مثلا پر دې باندې دونه وخت کار شوی نو دا چې کارو دا د بیټري کارو موږ کولی شو مثلا بیټري په دې صورت باندې چې استعمال وکړو او دا هغه وروسته راځو سټوریج ته سټوریج چې دی ذخیره ته وایي که زه راسم ته کلیک وکړم د ستا د کمپیوټر به ټوله ذخیره ده معنا یو سل اته پنځوس جی بي یو ده یو سل اته پنځوس جی بي بل ده او یو سل اته پنځوس جی بي بل ده دا د سی ډرا ده دا د ډي ډرا ده دا د ای ډرا هر ډرا جلا معلومات دا سیسو خو دلته دا معلومي سیسو په یو سل اته پنځوس جی بي مثلا دونه دا سیسو اوس یو سل څو ده اته پنځوس جی بي ده مکمل او دلته څه لیکلي دي وایي دونه قدر استعمالي شوې ده یوز او دونه قدر چې ده خالي ده فری په دې کې دونه قدر استعمالي شوې ده دونه قدر خالي ده دونه قدر استعمالي شوې ده دونه قدر خالي ده هر یو جلا معلومیږي چې مثلا ستاسو سټوریج دونه قدر دی او دونه قدر استعمالي شوې دونه قدر خالي ده او دلته هم معلومیږي که زه راسم په دې باندې کلیک وکړم دا دی دا یو ده دا بله ده دا بله ډرا ده دلته هم ډرایو معلومیږي خو هلته هم سټوریج دی سیسو سټوریج در معلومیږي چې مثلا دا چې ده نو دا عموما د چې کارو ده سټوریج کارو صحیح شو او دا څخه وروسته ټیبلیټ موډ اوس ورته ګوره زموږ سره یو ټیبلیټ موډ دی بل ریپورټ ډیسکټاپ دی ټیبلیټ موډ داسې کار کوي زموږ سره ټیبلیټ په اصل کې یو رقم موبایلان دي تر موبایل کوچنی دی تر کمپیوټر نږدې کار دا ټیبلیټونه دي اوس وایو که د خپل کمپیوټر ټیبلیټ ته اړ یم دې کولی چې واړه اوس که زه راسم ته ګوره دلته کلیک وکړم ته ګوره دا اندازه راغله اوس ټیبلیټ ته به څنګه وراوړې ته داسې کلیک وکړو کې دلته لیکلي وایي یوز ټیبلیټ موډ آیا په ټیبلیټ موډ باندې کار کوې که یوز ډیسکټاپ موډ که په ډیسکټاپ موډ باندې کار کوې که ټیبلیټ موډ ته اړوې پر دې باندې کلیک وکړې ټیبلیټ موډ ته اړوې او که ډیسکټاپ موډ ته اړوې پر دې باندې کلیک وکړې دې ته وراوړې خو زموږ اصلي اپلیکیشن کې چې دی دا دی اوس که سیس فکر اکثر وخت ټیبلیټ موډ ته زه اوس وراوړم څنګه وراوړې اوس زه راځم ورته ګوره دا موس راوړم دلته اخر ته پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ دا ټیبلیټ موډ دی اوس که زه پر دې باندې کلیک وکړم دی ټیبلیټ موډ ته واوړي باره هېڅ هم کار نه کوي ځکه چې دی د چیش په شکل سي د موبایل په شکل سي اوس که زه راسم ورته ګوره مینې دلته کلیک ورکوم چې کله کلیک وکړئ راځم ورته ګوره ټیبلیټ موډ ته پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ ورته ګوره یو دا کار نه کوي کار کوي هېڅ هم کار نه کوي دا دلته ګوره مې هېڅ هم کار نه کوي دا دې ته راځي او که زه راسم ورته ګوره وینې بېرته دلته کلیک ورکوم ډیسکټاپ ټیبلیټ موډ ختموم ډیسکټاپ موډ ته اوړم کلیک ورکوم ورته ګوره اوس بیا دا کار شروع کړي که چیرې دا مینیمم که کښته کوم اوس راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم چې کله کلیک وکړم ټیبلیټ موډ ته راځم پر دې باندې کلیک کوم دا وینې اوس بېرته خپل ډیسکټاپ ته نشم تللی اکثره وخت شاید ستاسو کمپیوټران دا رقم شي وینې که چیرې دا رقم شو نو بیا به راځي ورته ګوره اخر ته په دې نوټیفیکیشن ایریا کې په اخر کې یو کوچناک علامه ده وایي نیو نوټیفیکیشن سیسو نیو نوټیفیکیشن پر دې باندې به کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ دلته لیکلي ټیبلیټ موډ پر دې باندې به کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ سیسو نو دی به ورته چې چالان وسي نو دا عموما ورته ګوره ټیبلیټ موډ دی یو رقم موبایل دی وایي که غواړي چې استعمالوي هم دې کولی شي چې استعمال یې کړي باره که ملټي ټاسکینګ استعمالوي کولی شي استعمال یې کړي پروجیکټر دی سیسو دغه اوس فلحال دپاره زموږ سره نشته نه ریموټ را سره دی ریموټ یو رقم بټن دی داسې ریموټ شکل دی سیسو که ته وغواړې چې دغه دپاره استعمال یې کولی شي استعمال یې کړي د کمپیوټر سره سیسو لکه خلک د ګیمونه پکې مثلا دې لپاره استعمالیږي شیرې مثلا چیش کوي شیرې یې سیسو پروجیکټر هم نشته که زه وغواړم چې دا کمپیوټر د پروجیکټر سره چیش کوم وصل یې کوم سیسو پروجیکټر که تاسو لیدلی داسې یو غمی شکل رڼا کوي پر دیوال باندې مثلا راځي نه دی ته وغواړې چې دا کمپیوټر د هغه سره وصله یې کولی چیش کې اصل مرسته کې ملټي ټاسکینګ دی مثلا د هر یو جلا کولی چیش کې استعمال یې کړی نو دا چیش کار و دا د ډسپلی کار و سیسو دا اوس فلحال نشته را سره نو که چیرې ستاسو سره وه که راسه ورته ګوره که دلته کلیک وکړئ ورته ګوره وینې دا دی آف دی باره بیا راسه ورته ګوره اون کوي دلته هر یو جلا درته راځي چې پروجیکټر در سره وصل وي که وصل نه و بس مثلا آف دی راسه ورته ګوره وینې څخه پر دې باندې کلیک وکړه د چې وصل وسي خو د دې کمپیوټران دپاره پروجیکټر که وصل کوې که پلازما وصل کوې هر شي چې وصل کوې اول مهم خبرې دا چې ستا په کمپیوټر کې باید اټو ډرایور انسټال وي که اټو ډرایور انسټال کار کوي او که اټو ډرایور نه وي انسټال نو کار نه کوي نو راځم ورته ګوره بېرته د کمپیوټر پر مخ باندې رایټ کلیک کوم ورته ګوره څه لیکلي وه ډسپلی سیټینګ نو ډسپلی سیټینګ ورته ګوره عموما دا د دې لپاره چې کېدی استعمالیات دی سیسو نو نن دپاره دغونه قدر بس دی په اخر کې لیکلي دي اباوټ که د ډسپلی سیټینګ په باره کې نور معلومات غواړئ دلته کلیک وکړو ګوره دا معلومات دي نو نن دپاره دغونه قدر بس دی سبا د خیر انشاءالله که خدای کوو په بل درس کې به پرسنلایز درته ووایو سیسو دا کار